اسلامي امارت راغلی د الحمدلله په خلکو باندې رحمت مرستې ورکوي، امنیت روغ ده، د شپې ځي مریضان په ازاده تبه ځي، خلک په ازاده تبه ځي، له چا سره ویره نشته. اسلامي امارت حکومت باندې ډېر خوشحاله هم یو او ډېر انشاءالله که شپه یې که ورځ یې موږ روان یو ډېر ښه خوندن کوي. دلته مخکې نه سوای تلای، په 9 بجې په 8 بجې د شپې موږ نه سوای تلای، مقصد پلارو بې نیولي وو، اربکیانو به ګیر کړي وو، او اوس خو نو ډېر ښه ازادي ده. بس کوم وخت مې زړه وغواړي په 1 بجه وغواړي په 8 بجه وغواړي په هر څه روان یم زه. اسلامي امارت په راتګ سره د انشاءالله دغه چې د ټول هغه څه چې مطلب د هیواد او د سیمې او د علاقې او د ولایت یو د مهمو او اساسي توکو څخه دغه یو امنیت ده. نو په دغه تېرو 3 کلونو کې انشاءالله موږ ته بیخي د ارام ساه اخیستې ده، او یعنی بیخي ووایو په تېرو 20 کلونو 25 په 150 کلونو کې موږ دا رقم ته امنیت سره یو مثال نه لرو. ډېر زیات امنیت خو بالکل چې زه له غزني تر دغه چې راغلی موږ ته چا نه دي ویلي چې چیرې ځي او په کومه خوا ولاړې، هېڅ چا پوښتنه راچې نه ده کړې. ډېر ښه امنیت